اوس دا زکات به ورکوي چاله؟ نبی علیه السلام یو صحابي زیاد بن حارث رضی الله تعالی عنه فرمایي زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته راغلم او د نبی علیه السلام په لاس مبارک باندې بیت ما وکړو. نو په دغه ټیم کې اوږد حدیث بیانې بیا وی چې یو کس راغی او هغه وی اعطني من الصدقه، ای د الله رسوله د صدقات او د زکات مال نه مال څه شی هم راکړه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فجزأها 8 أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. الله تبارك وتعالى زکات بچاله ورکوي دا کار نه یو نبی ته پرېښی دی نه غیر ته پرېښی دی. د دې احکامات په خپله بیان کړي دي، اته کسان بیان کړي دي، په هغه اتو کې ته شامل یې تعالی به راکړم. هغه الله تبارک وتعالی په سورة التوبه کې په 10مې سپارې کې بیان کړي دي انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الله تبارک وتعالی زکات چې فرض کړی دی دا به کوم راوکوي؟ اول د سر نه فقراو له. فقیر هغه ته ویلی کېږي چې هغه د مالدار مقابلې کې دی. مالدار هغه دی چې هغه څخه د 80,000 روپو مال شته، دا خو مالدار دی. خو د مال نه مراد هغه دی یو سړی د 80,000 روپه تنخواه اخلي په قرض خلاصېږي، دی مالدار نه دی. هغه کس مراد دی چې هغه سره د پیسې پرتې دي، د ضرورت زیاتې دي، هغه مراد دی. ځان به ښه پوه کوي. یو سړی آمدن د میاشتې 1 لاک روپۍ دی لیکن بل تاریخ یکم راځي هغه څخه 1 روپۍ نه دی، مالدار نه دی. کېدای شي د خپله چې کوم دی مستحق د زکات دي. مالدار نه مراد هغه دی چې هغه څخه د پیسې پرتې دي، دا ضایع کېږي نه، دا د څخه پرتې دي. فقیر هغه چې هغه څخه د 80,000 روپو مال نشته دی، دله به دا ورکوي. دویم نمبر مسکین چې بالکل خالی لاس دی، هغه 80,000 روپو 50,000 40,000 څخه هم نشته دی، بالکل خالی لاس دی، دله به ورکوي. دویم نمبر. دریم نمبر عاملین، حکومت طرف نه کسان مقرر دي چې دې علاقې ته لاړ شئ، د خلقو نه زکات وصول کوي. بیزې دي، غوان دي، اوښان دي، دې کې زکات وصول لپاره کسان مقرر وي. اگر چې هغه مالداره دي لکه هغه په دا کار باندې لګېدلي دي، لهذا د هغو معاوضه به دغه زکات مال نه چې کوم دی هغه ادا کېږي. او څلورم نمبر دی مؤلفة القلوب، داسې کسانو له زکات ورکولو چې هغو زړه دې غار ته راوړي، اسلام غار ته راوړي، دې بلې غار ته وانه وړي. په دې پنجاب کې، په سند کې، په دې علاقو کې عیسایان، قادیانیان نو خلک چې کوم دی هغه لګیایي، خلکو له پیسې ورکړي، خپل دین طرف ته یوړي. او تا هغو سره زکات د مال نه تعاون وکړو چې دا زمونږ طرف ته راواوړي، دا خلکو له خپل زکات هغه ورکولی شي. بل دی رقاب، غلامان ازادول، دا دې زمانې کې نشته دی غلامان ازادولو. البته په دې زمانې کې ډېر داسې خلک کېږي سعودي عرب ته لاړل، هلته ونیولی شي او هغه باندې بوج ډېر زیات جیل کې پروت دی. نو بهر نه بیا شیخان ناست هغو پیسې ورکړي او دل آزاد کړي. دا هم غلامان چې کوم یو قسم لا رهایي ده، ازادول دي. او بل دی غارمین، یو سړی دی هغه باندې له پاسه اچانک مالي بوج راواوښتېدو، کور یې وسوځېدو، پیسې ته نه ورکړې، چاته نه جیب و، ګاډی یې وسکه، هغه ته نه سیند ته تاو شو، لک شو. نو داسې صورت کې چې هغه باندې اچانک مالي بوج راغی، دی غریب پاتې شي، مخکې مالدار او دله زکات مال ورکولی شي. حج له تللی دی، پیسې وسکه شتې، چاته نه پټه غوسه کړله، هسه لاړل. نو لهذا دې صورت کې دی اوس کوم دی هغه ته څخه مالي بوج پرې راغی، شیشې وسکه نشته، دله خپل مال نه زکات مال ورکولی شي. او بل دی فی سبیل الله، او خلق چې هغو د دین سربلندۍ لپاره لګیا دي، د دین سربلندۍ کار کوي، چې اعلی کلمت الله لپاره د الله دین په دنیا کې اوچت شي. هغه جهاد په صورت کې، مدارس په صورت کې، علماء حق په صورت کې، دو سره چې کوم دی هغه تعاون کول. او اتم نمبر دا دی وابن السبیل، مسافر دی. مسافر دی کور کې مالدار او لیکن لارې کې راته هغه څخه پیسې خرچه ختمه شله، حالات پیدا سره راغلو، یا ته نه چا جیب و، اوس ځکه شی نشته، دې مسافر له هم خپل د مال نه زکات ورکولی شي. علما، طلبا، دې خلقو له هم زکات هغه ورکولی شي چې کوم مالداران نه دي، غریبانان دي. او علما اکثر غریبانان دي، ځکه چې شیخ الطانی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې تاسو خلق خپل کار کوئ، علما خپل کار کوي. که موږ دا وغواړو چې موږ مزدوري شروع کړو، موږ دا وغواړو چې موږ یو کاروبار شروع کړو، نو هر کاروبار موږ کولی شو. موږ خپل بچو باندې هم دغه کاروبار کولی شو چې هغه ځان لاړ شي، ځان له سعودي عرب کې مزدوري وکړي، هغه لاړ شي،
هغه ځان له کوم یو کاروبار شروع کړي ستاسو بچو مستقبل به بیا څه جوړیږي دې ته سوچ وکړئ چې ستاسو بچي به سبا دین سره تعلق وي که نه وي هغوی به قرآن راځي که نه به راځي جومات به په څه باندې ابادېږي نو هغې لپاره عالم راشي او دغه جومات کې په 8,000 په 4,000 په 6,000 باندې کښېني او موږ خلک هغه ولم په ټیم نه وکړو پسې خبرې هم کوو او تعاون ورسره بیا نه کړو نو د هغه خپل نظام څنګه چلی داسې خلقو سره تعاون کول خپل مال نه دا لازمي ده نو دا کسان دي دا الله تبارک وتعالی هغه بیان کړي دي دوله به زکات ورکوي